سلامونه، امید لرم چې روغ جوړ به وئ. تېرې ویډیوګانې به مو کتلې وي او یو څه به مو څخه زده کړي وي. په دې ویډیو کې مې یو ځل بیا یو څه مهمې او ضروري جملې درته راوړي دي چې بغیر له زده کولو یې هېڅکله مه پرېږدئ. نو د جملو له شروع کولو څخه مخکې تاسو که چېرته مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هغه ټولې ویډیوګانې چې مونږ یې پورته کوو هغه تاسو وګورئ او ورڅخه برخمن شئ. نو راځئ چې جملې شروع کړو. لومړی جمله ده Were you sick yesterday? Were you sick yesterday? آیا ته تېره ورځ ناروغ وې؟ Were you sick yesterday? خوږو ملګرو دلته were استعمال شوی دی او were چې دی دغه د simple past tense هغه state حالت دی. نو یعنی د اکشن حالت نه دی بلکې د state حالت دی. نو په همدې خاطر دلته were استعمال شوی دی. Were you sick yesterday? آیا ته تېره ورځ ناروغ وې؟ دوهمه جمله No I wasn't. No I wasn't. نه زه ناروغ نه وم. No I wasn't. او داسې هم ویلی شئ چې No I wasn't sick. No I wasn't sick. نه زه ناروغ نه وم. بله جمله ده When will you come? When will you come? ته به کله راځې؟ When will you come? ته به کله راځې؟ Another sentence We are waiting for you. We are waiting for you. مونږ تا ته انتظار کوو. We are waiting for you. مونږ تا ته انتظار کوو. I cannot speak aloud. I cannot speak aloud. زه په زوره خبرې نشم کولای. I cannot speak aloud. زه په زوره خبرې نشم کولای. Where is my computer? Where is my computer? زما کمپیوټر چیرته دی؟ Where is my computer? Where is your house? Where is your house? ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? ستا کور چیرته دی؟ ګرانو ملګرو دغه جملې چې ما تاسو ته دلته راوړې په دې ویډیو کې او یا مې په نورو ویډیوګانو کې درته راوړي دي نو تاسو هڅه او کوشش په دې کوئ چې له دغه جملو څخه تاسو یوه سټرکچر راوباسئ او په هماغه سټرکچر باندې نورې جملې له ځان څخه جوړوئ تر څو انګلیسي مو ورسره لا سټرانګ شي. یوازې په همدغه جملو باندې تاسو بسنه مه کوئ. نو د نن ورځې جملې همدومره وې. انشاءالله چې نورې جملې او نور مهم درسونه به په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم او په نورو ویډیوګانو کې به د نورو مهم درسونو سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې ماته اجازه راکړئ او تاسو ته ښه ژوند غواړم.